دروبه د باندې راوتلی یم چې د جمعې ورځ څه په دې دروبې په موسم کې خوند واخلو. نو دا چې چیرې ځو راځئ نو یو ځای سره ګرځو، نو چیرې کښېنو چیش کوو. مځکې ټولې باران ته تږې دي، وینئ د عمومي دروازې له خوا سره راغلم او وینئ هوا اوس هم ډېره خوندوره لګېږي. نو چې دی خپله دا ډیزاین یې برابر سي د ګروپانو بیا به خوند کوي. زه هم چې په راوګرځېدلم هم د دارالامان سړک دی. دارالامان سړک نو ډېر پراخ دی، خو تقریبا 40 متره سړک دی دارالامان ته. سلامونه، ستړي مه سئ، وخت مو په خیر. نو خدای دې وکړي چې ټوله به جوړ روغ یاست. بیا هم ورځ د جمعې او دروبه د باندې راوتلی یم چې د جمعې ورځ څه په دې دروبې په موسم کې خوند واخلو. نو دا چې چیرې ځو راځئ نو یو ځای سره ګرځو، نو چیرې کښېنو چیش کوو. داسې د دروبې موسم دی، ورته وګورئ. نو سبا ته اټکل هم سوی دی د باران، شنبې ورځ. خدای دې وکړي چې باران وشي. خلک ډېری سره راوتلي دي، نو چې اوس باران شروع سي ډېر خوند به وکړي. ژمی په دغه کې راباندې تېر سو، په تمه کې. کنی اصلا رسمي ژمی خو نو اوس شروع سو، رسمي د ژمي میاشتې. پر عمومي دروازه باندې راوګرځېدلم، دې خواته راغلم. یخ هم دی لږ د باندې، کرار په موټر کې روان یو. نو ځای مو اراده ده چې ودرېږو. مځکې ټولې باران ته تږې دي، وینئ دروازې له خوا سره راغلم او وینئ هوا اوس هم ډېره خوندوره لګېږي. یو ګړی چې په موټر کې ګرم سي بیا ښه خوند کوي. خلک بس څوک چیرې ځي څوک چیرې ځي سره دورې کېږي. داسې پر خاموشه لارو باندې ګرځم، دا ډېر بیروبار د موټرسایکلان هم سړی خسته کي بیخي و مخ چې له یوې خوا راځغلي بل له بلې خوا. داسې کرار دې خواته راغلم. نو نن د باران اټکل دی، نو چې ماښام دی فکر کوم او که یا اوس دی. نو چې اوس شروع سي زه هم ښه خوند به وکړي. خو اصلا باران داسې چې د ورځې ښه خوند کوي، د شپې خو سړی بیده نه ویني. چې د ورځې سړی وګرځېږي د باندې راووځي ښه خوند کوي. د جمعې په ورځ باندې پر هر سړک چې راسي خالي نه وي سړک. یو ځای لا یو څوک کرکټ کوي، څوک دغسې سړک په غاړه باندې ناست. اکثره خلک بیا داسې وي چې داسې یوازې ځای ښه خوند ورکوي، چې داسې خاموشي. ځینې خلک بیا داسې خاصیت لري چې په پرش بیروبار ځای کې کښېني. په هره ساحه کې راشي، په هره ساحه کې چې راشي بس
نوې نوې آبادۍ شروع دي او ښه کورونه جوړېږي نن سبا. سالون له دې ځایه معلومیږي، وینې هر خوا معلومیږي، ډېر ښایسته ډیزاین یې دی او ډېر غټ تعمیر یې دی. دا غټ چوک دی. دا سالون مې بله ورځ د ورځ در باندې ولیدی، نن بیا داسې په رڼا کې چې ګروپان پرې لګېږي در باندې وبې وینم چې څنګه خوند کوي. اوس بلا خیر دونه ګروپان په دې کې نه لګېږي، د غیر د خادیه دغه ورسره لګېږي ګروپان، دا نو چې دی خپله دا ډیزاین یې برابر شي د ګروپانو بیا به خوند کوي. زه وایم د خادیه دونه خوند په کړی دی. ځکه د واده د سالون خو ټوله لایټینګ یې د برق سیسټم یي، غټ چوک ته هم نږدې دی، وینې ډېر ښه موقعیت یې دی. بس نو که د هر چا په راتلونکي کې په کندهار کې واده و دلته یې وکړئ د خیره سره. اول واده به نو څوک پکښې وکړي دا نه ده معلومه، کم نصیب خور به اول واده پکښې وکړي. رفتې ښه په وارم ده ورته. دا یې دا بل طرف شو چې په راوګرځېدله نو بس لین باندې روان شوم چې ټوله خلک په وتو دي. دا لاره نو سیده د غټ چوک څخه تللې ده، مایانو په وارې ته کرار روان یم. نو نن یو څه وږی یم، هملته خورما وه په چای پسې، هغه مې وخوړله، بیا مې هم کار ورباندې ونسو. جمعې په ورځ بیا داسې ده چې هر ځای ته ودرېږې، بس دغه ډېرې خلک ډېرې شی هم خوندور نه پیدا کېږي. کنې زړه مې غوښتله چې په دا مازدیګري کې یو شی وخورم سم. بس نو خبره داسې شوله چې بېرته مو میانو په واره پرېښوله، د پلازو پر جاده باندې به راوګرځېږم. د کابل قسم جاده چې ده دلته چې نو راشي خاص سړی فکر کوي سړی چې وایي کابل ته راغلم. له دغه ځای څخه اوله وارې له دغه ځای څخه شروع کېږي دا پلازې، دا یې اوله پلازه ده. ګروپان یې ورباندې لګولي دي، بیخي خوند کوي، ښایسته او داسې بل سټایل دغه خادې یې پر لګولي دي. رښتیا هم خاص لکه کابل داسې معلومېږي. اوس هم د دارالامان سړک دی. دارالامان سړک نو ډېر پراخ دی، خو تقریبا 40 متره سړک دی دارالامان ته. دا هم دغسې یو حس لري چې ورته راشه. اوس لا هم داسې 50% بلاکونه پر جوړ شوي، داسې ښه ده چې سر تر پایه مکمل دا کمرشل جوړ شي، دا پلازې جوړې شي، بیا نو بیخي صحیح راځي. بیخي به خوند وکړي بیا.
اوس تقریبا په دغه طرف کې پلازې او څه ډېرې دي نور په دغه طرف کې شی نشته نو چې دا دواړه طرفه پلازې جوړې سي نو بیا به ښه خوند وکړي سیده د باغ سړک دی دغه هغسې سیده بدخشان دروازه ده سیده د کابل کندهار عمومي سړک دی دغه ښه خوند کړی دی د خادو یې ما مخکې نه وي لیدلی د شپې لخوا زه نه وم راغلی چوک دی مانا هغه طرف باندې دغه پلازه هم جوړه سوې ده نه پوهېږم چې دغه پلازه چې ده فعاله ده که نه ده په دا منځ کې داسې فکر کومه لار هم سره لري اوس د باغ پوله ته راورسېدم نو مالا دا په باغ پسې مربوط ده دا ساحه په شینګیا بیا نو باغ په ټول عینوم یعنې کې نسته دغونه زیاته شینګښتي څونه چې په باغ کې ده چې ورته وګورئ دا څنګه فواره ده چې تاسې داسې یو غږ کوي چې اکثر وخت په پخوا موږ دلته کښېنستلو ښایسته ساحه بیا ده باغ بس نو موږ هم د ماښام منځونه نه دي کړي موږ یو ځای منځونه کوو نو هغه بعد ځو کور ته نو ستاسو هم بالا په مخه ښه نو ښه وخت